د ننګرهار ګوشتې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي کابل سیند د ولسوالۍ په زړه کې تیر شوی، خو د سیند شاوخوا ډېرې ځمکې لا هم د اوبو نشتون له امله شاړې دښتې دي. د ګوشتې یو اوسیدونکی له حکومته د سربندونو د جوړېدو غوښتنه کوي. سیند زمونږ د دې سینې په میان تیر شوی دی، خو یاره موږ ته یې کومه پیاده نه ده رسېدلې. په زیاده دی چې موږ ته یې پیاده ورسېږي موږ ته یې نسخان دی. په سوونو جربه ځمکه زموږ دې سیند ویوړله او تقریبا چې په سوونو نه چې په زرونو جربه ځمکه چې زموږ کومه ده بې اوبو پاتې ده. دا چې په ډېر کم مصرف باندې زموږ بندونه راخیږي، که چېرته موږ سره څوک لږ همکاري مو وکړي او دا سیند موږ ته راجګ شي نو زموږ دا خاوره به ویشي. د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی بیا وایي که چیرې په دغه سیند سربندونه جوړ شي نو ګوشتې ولسوالۍ به پراخه زراعتي ځمکې ولري چې ورسره زراعت به پیاوړی او د خلکو اقتصاد به ښه شي. نو اول مشکلات زموږ دا ډېر ضروري دي چې زموږ بند جوړ شي. زموږ تقریبا په زرونو جربه ځمکه زموږ یو فصل کوي یو نه کوي، او بیا داسې ځمکه ده چې هغه چې باران ونه شي نو هغه په فصل نه کوي. دا هغه کېږي چې دوی خواري وکړي موږ سره سربند موږ جوړ کړي او دغه ځمکې پیاوړې کېږي. نو که دا موږ سره کومک وکړي نو زموږ به انشاءالله چې اقتصاد هم ښه شي او غنم او جوار به هم ډېر شي او هم به خلک د غبرت خلاص شي. د ګوشتې مرستیال ولسوال وایي دغه سربندونه په هغه شرکتونو جوړوي کوم چې د دې ولسوالۍ د معدنونو قراردادونه ورسره دي. له دغه ستونزه د مقاماتو سره شریکه شوې ده، البته کار هم په روان دی. ګوشتې ولسوالۍ سیند هم لري خو سره څنګ کې ډېره ښه معدنیات لري او د دې معدنو دپاره یو کمیټه د ولایت مقام لخوا جوړه شوې ده. دغه کمیټې دغه ټولې ستونزې موږ سره شریکې کړي دي او انشاءالله هغوی په دې کار روان کړی دی چې دې ولس له د دغه معدنو نه په استفاده هم سربندونه جوړ که هم دغه اوبو ورته مهار که او وچې دښتې ورته خړوبې که. د یادونې ده چې یاد قراردادي شرکتونه به په دې ولسوالۍ کې د قرارداد له شرایطو سره سم له سربندونو سربیره نور عامه خدمتونه هم سرته رسوي.